رښتینی معارف غواړو د حق لارې رهبر. الله اکبر الله اکبر. ګلونه ماشومان یو د هېواد د لارو بر. الله اکبر الله اکبر. السلام علیکم. د ننګرهار ملي تلویزیون درنو لیدونکو او د ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا د یو ځل بیا مو زه حضرت عمر همت د پوهنې رڼا په خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دغه خپرونه کې به نن د جلال آباد ښار شهري مدیر چې د ښار کوم اړوند مکاتب دي د دې له عمومي مدیر سره ځانګړې مرکه لرو. په دې هیله چې دغه مرکه را سره د خپرونې تر وروستیو شیبو واورئ. نو راځئ چې د مدیر صاحب محترم سره مرکه وکړو. له دوی نه به د جلال آباد ښار اړوند د ټولو مکاتبو په اړه معلومات واخلو او دا چې نننۍ افتتاح دوی څنګه کوي نو په دغه خپرونه کې در اورو. نو له موږ سره اوسئ. مدیر صاحب محترم تاسو ته ښه راغلاست وایو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مدیر صاحب تاسو بی بی زینب لیسې ته راغلي یاست. څنګه د امتحاناتو افتتاح څنګه د پروګرام چمتو کړی؟ همت صاحب دغه تاسو ته معلومه ده چې زمونږ کلنۍ ازموینې د جوزا په اول باندې شروع شوي دي. نن شروع شوي او د دې دپاره موږ چې دغه ازموینې په شفاف ډول باندې واخیستلی شي او زمونږ د ریاست او د وزارت چې کومې غوښتنې دي هغه د ټولو مکاتبو ته ورسیږي. نو په ناسو مکاتبو کې موږ بی بي زینب هغه لیسه انتخاب کړله او په دې کې هم د امتحانونو دپاره هغه شروع او افتتاحي پروګرام وکړو. دا چې زمونږ ذکور او ناس دواړه مکاتب لرو نو د ذکورو دپاره چې کنورۍ لیسه انتخاب کړې وه هغې کې مې افتتاح وکړله او په ناسو کې بی بي زینب کړله. څنګه دی د شاګردانو څخه نظارت وکړو د هغوی روحیه څنګه ده؟ امتحاناتو دپاره تیاري څومره نیول شوې ده؟ همدارنګه د اداري سټاف تیاري څنګه نیول شوې؟ ادارو چې کوم پرچي دي کوم امتحاناتو سیستم دی د هغې دپاره تیاري شته؟ الحمدلله زمونږ په ټوله کې د امارت اسلامي په راتللو سره معارف یو څه پرمختګ کړی دی او زمونږ ادارې ټولې دې ته متوجه شوي دي چې خپل کارونه چې څومره دي دا ډېر شفاف وکړي او ښه وکړي. د ازموینې دپاره بی بي زینب لیسه تاسو به هم ګورئ شاګردان هم چې زمونږ شاګردانو ټولو پوره تیاری کړی دی او په پوره تیاري سره راغلي. دغه شان اداري سټاف چې زمونږ څومره دی دا منظم او ښه امتحان او شفاف امتحان دپاره پوره تیار دي چې دوی ښایسته امتحان واخلي او ښه امتحان واخلي. را به شو ستاسو مدیریت ته تاسو څومره اداري سټاف لرئ؟ ستاسو لاندې چې کوم د نظارت مکاتب دي د هغوی اداري سټافونه څومره دي؟ که په عموم کې ستاسو نظارت لاندې د استادانو شمېر زموږ لیدونکو اوریدونکو ته ووایي. دا چې د جلال آباد ښار د پوهنې امریت یو پراخه امریت دی، پراخه مکاتب لري، پراخه پرسونل لري. زمونږ په دې پوهنې امریت اړوند تقریبا 48 دولتي مکاتب مدارس دارالعلومونه لرو او دا شان 132 د خصوصي مکاتب لرو او نور موږ غیر رسمي مدارس چې زمونږ دي تقریبا 106 موږ ثبت کړي ځان سره. داسې نور مدارس هم شته دي چې موږ سره لا ثبت نه دي. کار یې ډېر زیات پراخه دی. تقریبا موږ دولتي کارمندان چې 3010 تنه دا موږ دولتي کارمندان لرو چې په دې کې 2840 ښوونکي دي. دا نور ورسره د اداري پرسونل دی. زمونږ مکاتب الحمدلله وخت په وخت باندې د کنټرول لاندې دي. د پوهنې امیر که زمانه مخکې و که زیمه او دغه شان که زمونږ د نظارت امیر دی او د نظارت زمونږ تقریبا 4 تنه هغه غړي دي. دا روزمره هره ورځ د سحر نه تر مازدیګره الحمدلله دوی مکاتبو ته ځي. د هغوی د ازرۍ کنټرول دغه شان د شاګردانو د تدریس بهیر او زمونږ د مکاتبو چې څومره اړوند هغه مشکلات دي دوی د نږدې نه ګوري او د هغې د حل لپاره هغه لارې ګوري. الحمدلله ډېر منظم روان دی دغه کار. تقریبا زمونږ دغه 4 تنه چې ذکور او ناس د نظارت غړي دي دوی هغه هیڅ امتیاز داسې اوس وخت کې نه لري بغیر د امتیاز هغه خپله صرف تنخواه باندې الحمدلله ډېر په ورین تندي باندې دوی هغه خپل کار ته
غاړه ورکړې ده او منظم کنټرول لپاره روان دي روزمره. ستاسو د نظارت خونه به هم لرئ، نظارت چې کوم مامورین دي هغه به هم لرئ، روزمره نظارت کوي د مکاتبو نه؟ زمونږ الحمدلله په امریت کې د نظارت یو امریت دی چې هغې امیر صاحب لري او ورسره دغه کم پرسونل چې دی دوی هر ورځ چې دی دا نظارت کوي. هر ورځ د دوی ازري د سحر نه تر مازدیګره موږ سره ده او هر ورځ د دوی ازري موږ کنټرولو په مکاتبو کې. هر مکتب ته چې دوی لاړ شي نو موږ د دوی هغه د ازري پوښتنه کوو چې زموږ د نظارت غړي راغلي که نه. خو الحمدلله دې ته تر اوسه پورې وخت نه دی پاتې شوی چې موږ د نظارت ملګرو ته ووایو چې تاسو ولې نه یې تلي. خپله پورین تندي باندې روان دي او خپل کار کوي نارمل توګه. صحیح. د خصوصي مکاتبو سره څومره همغږي ده د دولتي مکاتبو د خصوصي مکاتبو ترمنځ چې کومه فاصله موجوده وه، آیا د هغې دپاره مو کومه منډه ترله کړې هغه مو راختمه کړې ده؟ الحمدلله زمونږ په راتګ سره چې دلته پوهنې امریت ته راغلي وو هغه مشکلات چې مخکې به وو خو لله الحمد تر اوسه پورې داسې هېڅ یو ستونزه نه ده راغلې چې زمونږ د خصوصي مکتب او د دولتي مکتب ترمنځ هغه فاصله یې راوستې وي. مخکې چې هره مسله وه موږ اوس دولتي او خصوصي مکتب ته دواړه موږ امارتي مکاتب ګڼو، دواړه موږ دولتي مکاتب ګڼو. هغوی که خصوصي سکتور دی او که زمونږ دولتي مکاتب دي دا دواړه موږ د دولت مکاتب ګڼو. ځکه په ډېره بخښنې سره یو وخت کې ډېر داسې غوغا وه چې مطلب خصوصي مکاتبو ته ډیره زیاته پاملرنه کیږي، دولتي مکاتب شاته غورځول شوي، په خاصه توګه بیا د ولسوالیو مکتبونه چې کوم دي که څه هم تاسو پورې تړاو نه لري. دغه تاسو څومره کوشش کوئ، څومره پلانونه معملي کړي چې دغه سره یو شي او د دې فرق ونه شي د دواړو ترمنځ په درسي لحاظ سره؟ همت صاحب دا خو تاسو ته به انشاءالله د نږدې نه اوس معلومه شي په مکاتبو کې ګرځېږئ هغه چې د شاګردانو ذهنیت اغستی او چې په دولتي مکاتبو کې درسونه هغه ډیر برابر نه دي. الحمدلله اوس زمونږ د دولتي مکاتبو هغه درسونه داسې دي چې موږ روزمره زه چې راغلی یم په صفرچو باندې نور راستړي شو. زمونږ دولتي مکاتبو ته بیرته هغه شاګردانو رجوع کړې ده او دوی ورته راځي. خصوصي سکتور والا سره د الله ډیر ښه وکړي چې زمونږ د دولت نه ډیر بوج چې دی دا کم کړی دی. که فرض کا دغه شاګردان چې دوی الته جذب کړي دي دام زمونږ دولتي مکاتبو ته راشي نو حتما د دې لپاره د پرسونل ضرورت دی، د دې لپاره د استادانو ضرورت دی، نو هغه بوج چې دی هغه زیاتیږي زمونږ په مکاتبو باندې. اوس ستاسو د خبر نه هم داسې معلومیږي چې کیدای شي بوج زیات شي، آیا د دې لپاره هم کوم پلان جوړ کړی دی؟ پوهنې ریاست سره هم څه خبره شریکه کړې؟ حتما زمونږ رئیس محترم چې د ننګرهار ریاست په رأس کې دی او دوی راغلي دي هغه 4000 بستونه چې زمونږ تش په کاغذ باندې اعلان شوي بستونه چې را د ننګرهار دپاره 4000 بستونه به دغه کېږي. رئیس صاحب پسې منډه وکړه د دې په خاطر باندې چې د مکاتبو د استادانو دغه ستونزه پوره شي. هغه یې راواغېستل د هغې دپاره د بودیجې هغه اعلانول چې بودیجه یې ورته راواغېسته د وزارت نه او هغه استادان اوس موږ ځای په ځای کړي دي. الحمدلله هغه وشو هغه کار. زموږ د استادانو ډېره ستونزه په ډېرو مکاتبو کې وه، الحمدلله اوس هغه ستونزه حل شوې ده. ډیره مننه. دغه ستاسو نننۍ افتتاح چې کومه ده دلته خامخا د ګرمۍ وخت هم دی، موسم په جلال آباد کې هم ګرم شوی دی. د زده کوونکو د امتحان د صحنې دپاره هم د ګرمۍ دپاره څه تیاري کړې ده؟ ځکه د شاګردانو کیدای شي ګرمي کېږي، ځکه د جلال آباد د ګرمۍ موسم هم یو څه زیات دي که نه؟ همت صاحب هغه څه چې زمونږ په وس کې دي د وس نه بهر نه په وس کې هم چې څه دي هغه هم الحمدلله برابر کړي دي. زمونږ مکاتب دا د ښار مکاتب دي. زمونږ ښار کې یو څه مکتبونه داسې دي چې هغوی د ودانیو ستونزې لري، هغوی د سورو ستونزه لري او د برق ستونزه لري. داسې مکاتب به وي خو په ټوله کې چې دی زمونږ د ښار مکاتب الحمدلله سوری برابر دی، یو څه اندازه د قشان تعمیر لحاظ سره یو څه اندازه برابر دی. نو هغه ځایونه چې زمونږ دغه امتحان پکې د ځنډ او خنډ سره مخ نشي نو د هغې دپاره موږ په ادارو باندې غږ کړی دی چې دوی داسې منظم سیستم ورته برابر کړي او ښه ځایونه ورته برابر کړي چې دغه شاګردان په ستونزه کې مخ نشي. سوری ورته برابر کړي، سوری زمونږ په دغو کې شته، سوري کې امتحان واخیستلی شي. که کوم ځای کې سوری نه وي په صنف کې دننه چې زمونږ شاګردان کم وي
او دهلیزونه لرو صنفونه لرو نو په هغې ځای کې بیا واغستلی شي تر څو زموږ شاګردان ستونزې سره مخ نه شي. صحیح. دغه کوم چې د بیز اکمالاتي سیمو کې چې کوم مکاتب دي دا متوسطه مکاتب دي ځینې هلته شته دی، ځینې نورو ځایونو کې د ښار په ځینو سیمو کې مکاتب شته دی چې سرپناه نه لري. دې ته کومه منډه وهلې ده؟ همت صاحب بیز اکمالاتی دی یاد کړه او زمونږ نورو ځایونو دلته یو څو مکاتب شته دی، زمونږ نورو ځایونو کې داسې مکاتب شته دی چې هغوی سرپناه نه لرودله. موږ دلته وحدت مینې په نوم باندې یو مکتب لروده چې هغې بیخي سرپناه نه وه، تش زیم برابر نه و. نو د هغې دپاره موږ ریاست سره خبره شریکه کړله. نو چې رښتیا درته ووایو زموږ رئیس صاحب الحمدلله ډېر مشفق رئیس صاحب دی. خبره هم چې څنګه ورسره شریکه کړله هغوی موږ ته یو 8 خیمې داسې منظمې خیمې راکړلې چې هغه ډېرې ښې خیمې دي. هغه 8 واړه م راواغېستلې او مکتب کې مو ولګولې. نو د هغوی هغه سرپناه وسو شوله. ضرورت ورته شته دی چې سړی ورته تعمیر برابر کړي. ستاسو په هغه باندې وشو که نه؟ الحمدلله دا وشو. بیز اکمالاتي چې کومه ستونزه ده دا ستونزې پسې موږ ډېره منډه وکړله، خو اصل کې د هغې هغه ځمکه چې ده هغه د تاسیساتو ځمکه ده او هغوی سره خبره روانه ده، مستقله نه ده. که چېرته هغه راواوړي معارف ته نو انشاءالله زموږ رئیس صاحب هم دې ته متوجه دی، موږ هم دې ته متوجه یو. انشاءالله د هغې ستونزه به هم الله حل کړي. صرف د ځمکې هغه مشکلې دی. ستاسو د مدیریت اړوند کوم پلانونه لرئ راتلونکي دپاره د لا ښه تدریس سیستم دپاره تر څو پورې استادان هم ښه تدریس وکولی شي، شاګرد هم په خپله هغه قوي روحیه سره راشي دلته درس ووایي؟ څه پلانونه لرئ؟ الحمدلله موږ خو د 9 میاشتې چې کوم مزل تدریسي وکړه دې کې موږ مشورې کولې د ملګرو سره، هغه خلک چې معرفاله خلک دي د هغو نه مشورې اخیستلې چې موږ څه وکړو چې زموږ دغه مکاتب چې دي دا په خپو باندې ودرېږي او زموږ د دې ګلالیو شاګردانو استعداد برابر شي. نو هغې دپاره چې هغوی کوم مشورې راکړي عملا هم په مکاتبو کې په هغې باندې کار کړی دی. تاسو ته معلومیږي چې زموږ د شاګردانو هغه استعدادونه چې مخکې کمزوري وو نو په هغې باندې الحمدلله کار شوی دی او یو څه اندازه ښه شوي دي. سږ کال زما پلان دا و د کال سر کې مې د هغوی ته ورکړو استادانو ته چې موږ باید په اصول صنفي باندې کار وکړو. زمونږ بره استعدادونه چې دي دا کمزوري دي، هغه چې ښه کوو نو په هغې باندې چې هر څومره کوشش وکړو هغه به موږ نه روان شي او خلک ولاړ شي. خو باید چې بنیادي کار وکړو نو اصول صنفي نه ښه کار وکړو، ښه استادان راواخلو اصول صنفي ته یې کړو. نو که چېرته زموږ اصول صنفي صحیح شوله زموږ بره چې دی هغه استعدادونه ښه کېږي او مکاتب هم جوړېږي. نو الحمدلله په هغې باندې یو څه اندازه کار شوی او آینده کې پلان دا دی چې ښه مسلکي استادان به راخلو اصول صنفي ته به هغه ودرو چې دغه اصول صنفي بنیاد دی چې دا زموږ برابر شي. دغه د مسلکیتوب خبره مو کړه مدیر صاحب محترم، زیات موږ د ولسوالیو مکاتبو ته رجوع کوو، هلته خپرونې کوو، د زده کوونکو سره هم خبرې کوو، د هغوی مشکلات راخلو. هلته زیات مشکلات چې دی یو د لابراتوار او د کمپیوټر لیب سیسټمونو ډېر زیات مشکلات دي. دلته څنګه دی د دغو دپاره خپل مسلکي استادان ټاکل شوي دي او که نه؟ او که ټاکل شوي وي خپله د نظارت د غړو نه معلومات حاصل کړي چې خپله دغه شاګردان په دغو برخو کې څومره تکړه شوي؟ ځکه د عصریتوب دپاره دا ډېره مهمه برخه ده. الحمدلله زمونږ د ښار امریت چې کم مکاتب دي په دې کې لابراتوار، کمپیوټر لیب، داسې په وناسو کې زمونږ د خیاطیو دپاره کسبي چې دا وناس کسبن هغوی برابر شي دا شیونه زمونږ اکثر مکاتبو کې شته، بعضو کې نشته دی. هغې دپاره هم کوشش کوو چې برابر یې کړو ورته. وخت په وخت هم د دوی پوښتنه کړې، خپله لابراتوار ته تللي یو، ځان سره نظارت غړي بولي دي، ځان سره مسلکي خلک بولي دي، هلته هم د هغوی کتنې کړي دي چې دوی څومره تجربې کړي، څومره کامیاب شوي دي، څومره نه دي کامیاب شوي. نو عملا هلته ورغلي وو. دغه شان تاسو ته به معلومیږي یو څه وخت مخکې زمونږ د مکاتبو کې د کمپیوټر په بخش کې چې دا ټکنالوژي زمونږ ضرورت دی، د اوس وخت کې نورې نړۍ سره پې ځان سیل کړو. زمونږ شاګردان چې مختلفو صنفونه ورته برابر کړي دي او هغوی د دې نه فراغت سند واغسته، دوی فارغ شول. الحمدلله عملا هغه زمونږ که د 5م دی که د 6م دی او که د 9م داسې په هر صنف شاګرد چې دی عملا داسې د دې ټکنالوژۍ چې کوم اوس د دوی ضرورت دی هغه یې زده کړي دي او د هغې نه د فراغت سند یې ترلاسه کړی دی. انشاءالله ښه کار پرې منظم روان دی. دغه د حاضرۍ سیستم خبرې تکرار شو، دغه سخت شکایت
فعالیتونه کیږي ځینې په ولسوالیو کې موږ د ولسوالیو خبره کوو البته چې خلک راځي دلته مطلب یو څو ګازې راول کېږي او هغه غایب وي او موجود نه وي لیسه کې بیخي صنف ته راغلی نه وي په ټول کال کې خو هغه حاضر ګڼل کېږي مدیریت شهري دغه کارو ته څومره متوجه دی او خپل نظارت یې په دغه برخه کې کړی که نه همت صاحب ډېره ښه پوښتنه دې وکړله زمونږ په دې وطن کې په دې ملک کې دغسې هوا چلیدلې وه چې د یو مالدار او د یو چارواکي بچی یو ورور هغه د مکتب ته که لاړم نشي باید چې حاضر شي خو الحمدلله د امارت اسلامي په راتللو سره او زمونږ استاسو د ننګرهار چې کوم رئیس صاحب دی د ده په ډاډ سره او زمونږ خپل مسؤلیت په خاطر باندې هغه څوک چې خیالي شاګرد و فرض که خیالي شاګرد مطلب دا دی چې دا په کور کې ناست دی په کور کې ناست دی خو دلته حاضرېږي درسونو ته نه حاضرېده دا په ترکیه کې ناست دی خو دلته حاضرېږي دا په بل خارج هیواد کې ځکه مشهوره شوې دا خبره دلته حاضرېده الحمدلله داسې شاګردان وم خو هغه ډېر کم و او موږ راوایستل او خیالي شاګرد هم الحمدلله بیخي ختم کړی دی یعنی اوس نشته بالکل به الحمدلله نه وي که چا کوم ځای کې چاته معلوم هم وي او موږ سره خبره شریکه کړې ده الحمدلله عملاً اقدام کړی دی اقدام هم پې کړی دی هېڅکله به پاتې نه شي داسې څوک لکه هغه شاګرد چې زموږ نهه میاشتې دلته راغلی دی هغې درسونو کې خواري کړې ده او هغه څوک چې په ترکیه کې خپلې مزدورۍ پسې ګرځېږي یا نور شیونو پسې ګرځېږي هغه او د دې ترمنځ هغه فرق نه و اوس به الحمدلله دا فرق وي هغه په خصوصي مکاتبو کې کوو او که په دولتي مکاتبو کې ټول کې به انشاءالله اوس هغه ختم شوي دغه شان خیالي استادان به یو وخت کې وو ریاست په دې کې ډېر جدي و الحمدلله زمونږ هغه خیالي استادان مکمل صفر ته رسېدلي دي خیالي صنفونه چې مؤسساتو به کله مخکې هغو غریبانان خو وخت کې رسیدګي نه شوه کولی هلته ځایونو ته نه شو تللی نو داسې صنفونه کیدی شي چې خیالي هغه الحمدلله مکمل ختم شوي دي خیالي شی اوس په معارف کې نشته دی خیالي په نوم باندې په معارف کې انشاءالله څه نه وي مدیر صاحب محترم تاسو به زموږ د تلویزیون په شیشه باندې ډېر ستاسو غوندې مدیران او استادان د لیسو امرین شاګردان ټول به تاسو ویني همدارنګه به په مختلفو برخو کې له تاسو نه د مشورې تمه کوي څه مشوره ورکوئ هغه خپلو هم مسلکو خلکو ته شاګردانو ته په خاصه توګه باندې څوک چې زموږ په سکرین باندې تاسو ګوري همت صاحب زمونږ دغه ملګري چې دي الحمدلله ټول با تجربه او با استعداده خلک دي موږ چې دلته راغلي یو د ښار پوهنې امریت ته نو الحمدلله د کارونو د ښه والي دپاره مشورې کړي دوی ته هم زما مشوره دا ده چې هم مسلکي خلکو نه دینداره خلکو نه د دوی نه مشورې واخلي او د دوی په مشورو باندې هغه کار وکړي خپله په کار کې اخلاص او د الله ویره مد نظر ونیسي نو انشاءالله کار به مخکې ځي او کار به ښه والی کوي شاګردانو او استادانو ته مې دا دی چې استاز باید چې د تدریس لپاره ښه مطالعه وکړي ښه مواد ځان سره برابر کړي چې سبا ته هغه درس په منظمې طریقې سره او ښې طریقې سره شاګرد ته انتقال شي او شاګرد هم باید چې د استاز په درس کې توجه سره کینی او د شپې مطالعه ورته برابره کړي او محنت وکړي او حاضري پوره ورکړي چې په حاضرۍ کې هغه کمی ونه کړي نو انشاءالله زموږ استاد دغه ملک چې د مسلکي خلکو دپاره د علمي خلکو دپاره د قدرونو دپاره ضرورت لري انشاءالله هغه زموږ د همدغې معارف نه برابرېدلی شي ډېره مننه محترم مدیر صاحب خوشحاله اوسئ چې وخت هم راکړ خپرونه الله مې عزتمن الله خوشحاله لره د پوهنې رڼا د خپرونې درنو لیدونکو او قدرمنو اورېدونکو تاسو د ښار د پوهنې مدیر سره مرکه هغه هم ځانګړې مرکه واورېدله د نننۍ ورځ باندې د بی بي زینب د لیسې همدارنګه په ښار کې چې کوم د ګرمسیرو مکتبونو شمېر دی په دې ټولو کې امتحانونه پیل شول د امتحاناتو په باره کې همدارنګه د ښار د مکاتبو په باره کې مو معلومات له مدیر صاحب محترم نه واورېدل له تاسو هم نړۍ مننه چې موږ مو وڅارلو تر اخري شیبو له موږ سره پاتې شوئ تر بیا چې زه حضرت عمر همت د بلې خپرونې په ترڅ کې تاسو سره حاضرېږم تاسو ټول په پاک الله سپارم ښې چارې او ښه وختونه ولرئ